بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نوراغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زدکړو د انګلیسي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. د انګلیسي ژبې د زدکړې د لړۍ 26م درس ته په خیر راغلاست. په 26م درس کې تاسو ته د کلام د اجزاوي یا د پارټس اف سپیچ د لړۍ په امتداد باندې ناون تر راغلی او په ناون کې مو بیا د هغه تعریف د هغه ډولونه او نن په درس کې تاسو ته ناون جندر یا جندر اف ناونز یعنی د نوم جنسیت وایو. نن په دې درس کې تاسو ته نوم د جنسیت له اړخه در پیژنو چې نوم د جنس له اړخه پر څو قسمه دی، پر څو ډوله دی او موږ او تاسو په لنډ او خلاص توګه باندې څنګه د دې درس څخه هدف واخلو. نو راځو د درس پر لور باندې. لومړی چې یو ځل اقسام یا ډولونه ته راسو، لنډ جندر پیژنو چې د چیز څخه اخیستل شوی دی او هدف یې څه دی، معنا یې څه ده. Gender is taken from a Latin word. د جندر لغات یا کلمه د لاتینی کلمې یا لاتینی ورد یا لغات څخه اخیستل شوی دی چې هغه جنس دی. Which means sort or kind، کوم چې د ډول یا قسم معنا ورکوي. اوس هم راځو لاندې پر ډولونو او اقسام باندې درته غږېږم. لومړی masculine gender. masculine gender دا د نارینه جنسیت څخه هدف دی، یعنی د نارینه پر جنسیت باندې درته غږېږي. A noun which denotes a male, human or animal. هغه نوم یا اسم کوم چې پر نارینه انسان یا حیوان باندې دلالت کوي یا د نارینه انسان یا حیوان لپاره کارول کیږي. For example مثال لکه father، پلار، دا یو نارینه جنسیت دی. man سړی، man سړی. loin زمری، loin زمری. په دې دواړو کې father او man کې دا a male human یا نارینه انسان په دې کې داخل شو، یعنی father، پلار، this is a human being. Man is also a human being, but here an animal like lion. مگر د نارینه حیوان لپاره چې کوم word یا noun کارول کیږي هغه لکه د lion کی. نو تاسو د دې په امتداد او د دې په دغه باندې پیل باندې نور داسې ډیر زیات و ناونز یا اسمونه راوړلی شي چې هغه د masculine gender یا د نارینه جنسیت لپاره وکارول شي او ډیرې استفاده کوي او یې کاروي. دوهم feminine gender. feminine gender ښځینه جنسیت. A noun which denotes a female, human or animal. هغه اسم کوم چې پر ښځینه انسان او یا حیوان باندې دلالت وکړي یا د هغه لپاره وکارول شي هغوی ته feminine gender ویل کیږي یا ښځینه جنسیت ورته ویل کیږي. For example مثال لکه mother، مور، sister، خور، actress، اداکاره. mother، sister، actress دا هم چې دی ټوله female human being دی. درېیمې common gender عام جنسیت دی. common gender عام جنسیت. A noun which denotes both male and female. هغه اسم کوم چې د نارینه او ښځینه دواړو جنسیت لپاره وکارول شي یا پر دواړو باندې دلالت وکړي. For example مثال یې driver چلوونکی، driver چلوونکی، teacher ښوونکی، child ماشوم. اوس دا یو عام ناون دی، یو عام اسم یا نوم دی. اوس مثال کېدلی شي چې driver یا موټروان هم نارینه سي او هم ښځینه. ښځه هم کولی شي چې موټر وچلوي، نارینه هم کولی شي چې موټر وچلوي، یعنی د دواړو دپاره یو ورډ یو لغات وکارول شو. اوس ټیچر دی، ټیچر کولی شو چې هم یې د ښځینهو لپاره وکارو هم یې د نارینهو لپاره وکارو. both
they can be you the same. او child خپل ماشوم دی، شاید انجلۍ دپاره وکارول سي یا هلک دپاره وکارول سي، یعنی په دې کې د دواړو لپاره کارول کیږي، که هغه نارینه وي که ښځینه، ځکه دا common gender دی. او څلورم یې neuter gender خنثا جنسیت دی. اوس د خنثا جنسیت څخه هدف څه دی؟ راځو په تعریف کې وایو a noun which denotes neither male nor female. هغه اسم چې نه د نارینه یا میل لپاره او نه هم د فیمل لپاره وکارول سي، یا نه پر نارینه یا هم پر ښځینه باندې دلالت وکړي، یعنې چې د دواړو لپاره ونه کارول سي. اوس مثال table میز دا نه هم نارینه دی نه هم ښځینه، بلکې دا خنثا ناون دی، خنثا اسم دی، دا په یو کې نه شاملیږي. table chair چوکۍ نه ښځینه دی نه نارینه، نه په ښځینه کې شاملیږي نه په نارینه کې شاملیږي، دا یو خنثا اسم دی. tree همداسې، ستون ډبره هم همداسې. په دې ځای کې تاسي مکمل د ناون جنډر یا د نوم د جنسیت سره څه نه څه بلد سولاست. زه په خپلو درسونو کې ډېره هڅه کوم چې د درس هدف او محتوا ډېره لنډه او خلص بیان کړم. که چیرې تفصیل ته ولاړ سم او پر دې مسایلو باندې ډېر وغږېږم، شاید ستاسو څخه د درس هدف ورک سي. نو زه راځم تاسې او تعریف سره نښلوم او دغه اړوند یو کوچنی مثال در کوم چې تر څو پورې تاسې وپوهېږئ. که چیرې زه ډېر وغږېږم، یو خو د ویډیو هغه لینث ډېرېږي، حجم یې ډېرېږي، نو زما هدف دا دی چې تاسې هر څه ډېر سریعتر، واضح او خلص زده کړئ. هدف نه دی چې ډېر مسایل ته ولاړ سو او پر دې باندې تشریحي فوکس وکړو. که چیرې ستاسې هدف دا و چې یو څه په تشریحي بڼه باندې زده کړئ او هغه ډیټیلز ولاړ سو، نو کولی سئ چې خپل نظرونه هم راسره شریک کړئ. او زموږ هدف دا دی چې په راتلونکي کې پر نور درسونه باندې هم په همدغسې واضح او خلص توګه باندې رڼا واچوو او تاسو سره شریک کړو. د نن درس په 26م درس دی دا د ناون جنډر یا د نوم جنسیتو. هیله ده چې راتلونکي برخې هم راسره تعقیب کړئ او یو ځای راسره اوسیږئ. ستاسو څخه نړۍ مننه. ژوندي اوسئ.